لیکن ملګرو دا خبره کول چې انسان د دې شادو نه ارتقای صورت کې وجود ته راغلی دی دا خبره غلطه ده. اگر چې بعضې علما هم په دې خبره سره ډېر په حیرت کې پرېوتي دي، هغوی رالګېدلي دي دغه ایولوشن د قرآن سره یو شان کړی دی. نو آدم علیه السلام څنګه پیدا شو؟ د هغوی دپاره دوی ناشنا وجه بیانوي او هغه دا په هره خاوره په هره علاقه په هر ځای کې د الله تعالی د مشیت او د ارادې مطابق د جونګ په شکل کې په ځمکه کې په هزارهاو پیدا شوي دي. دلته هم الته هم انګریزانو کې امریکا کې هم مشرق کې هم مغرب کې هم شمال کې هم جنوب کې هم په هر علاقه کې په خپل خاوره په خپل رنگ بیا هغوی ارتقایی زندگی تیرا کړې ده. بیا دا شی ورو ورو غټېده د انسان شکل ته 100 کروڑو کالو کې دا رسېدلی. ثم من نطفتن اول د خټو نه پیدا دی بیا د نطفې نه پیدا دی بیا دا هغه نه بعد ښځه او خاوند. اول چې دا من نفس واحده ورته وایي دا آدم نه دی دا جرثومه حیات ته څه شی دی دا جرثومه حیات ته په دې ساینسدانان او طبي ډاکټران پوهېږي. جرثومې د حیات نه دا زیات شوي دي. بیا هغې نه پس په دوی کې زوج جوړ شوی دی جوړې شوي دي. بیا دا د ښځې او د خاوند نه پیدا دي. دوی وایي چې په دغه وخت کې په ځمکه باندې ډېر شادوګان اوسېدل د هومو سیپین په صورت کې چې د انسان د ډېر قریب مخلوق و. نو دوی وایي چې الله سبحانه وتعالی په دوی کې 2 مخلوقات خاص کړل او په هغې کې د شعور او د فکر او روح ور واچو. یعنې په دې طریقې سره آدم علیه السلام وجود ته راغی. حالانکې دا خبره بالکل غلطه ده. دویم قسم علما دا دي هغوی وایي چې نه د سمندر په غاړه باندې څه خاوره راجمع شوه په خاص صورت کې بیا د هغې نه ډېر حیواني وجودونه پیدا شو د انسان په شان. دوی په تعداد کې ډېر زیات سیوه وو. بیا ډېر زمانه بعد الله سبحانه وتعالی په دې کې 2 کسان خاص کړل په هغې کې شعور او فکر والا روح ور واچو. لیکن ملګرو د دې علماو د دواړو نظریې صحیح نه دي ځکه که قرآن ته وګورئ نو الله سبحانه وتعالی دا صفا فرمایلی دي په څو ځای کې فرمایلی دي چې ما انسان د خاورې نه پیدا کړی دی. اوس د کومو خلکو چې دا خبر ذهن ته نه کوزېږي چې اخر د خاورې نه انسان څنګه پیدا کېدی شي هغوی ته دا خبر ناشنا ښکاره شوې ده. هغوی رالګېدلي دي د ایولوشن سره دا خبره مشابه کړې ده. حالانکې په ایولوشن باندې نور هم ډېر شي اعتراضونه شته دی چې هغه ډېره اوږده موضوع ده او موږ هغې ته نه ځو. لیکن دا کوم علما چې دغه عقیده ساتي او دغه خبره کوي نو موږ به په هغې باندې لږ بحث کوو. اوله خبره خو دا ده چې ایولوشن ثابت دی د احادیثو نه او دا بالکل شته دی چې په ځمکه کې الله سبحانه وتعالی څومره مخلوقات پیدا کړي دي په هغې کې ورو ارتقا کېږي هغوی ورو بدلېږي. لیکن دلته یوه خبره ده چې د ایولوشن او ارتقا په انواعو کې دنده جاري دی. یعنې داسې نه کېږي چې یو مخلوق د یوې نوع نه بلې نوع ته بدل شي د ارتقا د وجې نه بلکې په هر یو نوع کې دنده ارتقا روانه ده او دا خبره صحیح ده ځکه چې بخاري کې یو حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله الله سبحانه وتعالی آدم علیه السلام پیدا کړو نو هغه 80 ګزه و یعنې 90 فوټه. بیا چې کله آدم علیه السلام ځمکې ته راکوز شو د هغه اولاد ورو ورو کمېدو په قدونه کې او دا کمی مسلسل روان دی. نو د دې حدیث نه هم دغه ایولوشن ثابتېږي ارتقا دې ثابتېږي چې په انسان کې ارتقا شوې ده او هغه داسې چې انسان په اوله کې دنګ و د قد نه او دا ورو ورو چتېږي. لیکن دا خبره کول چې یو شادو د پای کې ارتقا کېږي او د هغې نه د هغه بلې نوعې ته بدل شي نو دا خبره بالکل له قرآن سره موافق نه ده او نه د احادیثو سره. نو اوس کوم علما چې د ایولوشن سره موافق دغه خبرې کوي نو په هغې باندې ډېر اعتراضونه واردېږي. لکه مثال په طور په قرآن کې الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي چې عیسی علیه السلام به د خاورې نه د مارغه شکل جوړ کړو بیا یې په هغې کې پوکې وکړو نو هغه به روغ مارغه جوړ شو چې الوتې به شو. اوس دا د حیرانتیا خبره نه ده د خاورې نه یو مارغه څنګه جوړېدی شي شیخ بیا الوزي هم نو تاسو وګورئ چې یو بنده چې هغه پیغمبر دی او د هغه نه معجزانه طور باندې داسې یو کار صادرېږي چې د خاورې نه یو مارغه جوړېږي او هغه الوزي. نو ستاسو څه خیال دی چې خالق داسې نشي کولی چې د خاورې نه یو انسان جوړ کړي؟ که دغه خلکو ته د خاورې نه د انسان جوړېدلو دا خبره ناشنا ښکاري دوی له پکار دي چې دې خبرې نه انکار وکړي که نه چې عیسی علیه السلام به څنګه د خاورې نه مرغه جوړو. بل په قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي چې صالح علیه السلام د خپل قوم دپاره د یو کمر نه اوښه جوړه کړې وه د الله په امر سره. د یو کمر نه اوښه څنګه جوړېدی شي؟ ایا عقل الله خبره مني؟ لکه څرنګه چې د خاورې نه د آدم علیه السلام پیدا کېدل ناشنا خبره ده نو دغه شان د یو کمر نه د اوښې جوړېدل دا هم ناشنا خبره ده. دلته مې د خبرې غرض دا دی ملګرو شرط هم د الله په احکاماتو سره عقل جنګول نه دي پکار. قرآن د ساینس کتاب نه دی. قرآن د دین نه 1600 کاله مخکې نازل شوی دی. په عربو کې داسې خلکو ته نازل شوی دی چې هغوی چې د ساینس او ټکنالوژي نه پېژندله د هغوی لپاره داسې خبرې پکار دي چې هغوی په اسانۍ سره پوه شي. الله سبحانه وتعالی چې په کوم انداز سره دغه خلکو ته تبلیغ کړی دی په دې قرآن کریم کې نو هغه تر قیامته د خلکو پورې دی. نو دغه خلکو د البرټ آینسټاین او د نیوټن غلاګانې نه پېژندلې دوی ته ساده خبره پکار وه. الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې هم داسې خبره کړې ده
چې انسانان به پوه شي صرف اوس د خاورې له انسان څنګه جوړېدی شي. د دې خبرې بیان ضروري نه و. د قرآن موضوع دا ده چې تا ته د خالق وجود ثابتوي، تا ته د آخرت وجود ثابتوي، ته په دې دنیا کې ولې موجود یې دا خبره تا ته کوي. بله خبره دا ده کوم علما چې دا خبره کوي چې په ځمکه باندې مخلوق آباد و، په هغې کې الله سبحانه وتعالی دوه کسان خاص کړل، په هغې کې د شعور ولا روح ور واچو. نو په دې خلکو باندې بیا یو اعتراض واردېږي. هغه اعتراض دا دی چې په قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي چې وخلق منها زوجها. الله سبحانه وتعالی آدم علیه السلام پیدا کو، ابي دغه د نفس نه دغه بیبي پیدا کړه، یعنی حوا علیه السلام. بیا دغه خلکو دا خبره صحیح کېږي نه چې الله سبحانه وتعالی دوه کسان خاص کړل، ځکه چې اوله کې آدم علیه السلام یوازې پیدا شوی دی او الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې هم داسې فرمایلي دي. حالانکه په ایولوشن کې دا خبره د سره شته دی نه چې د یو مخلوق د نفس نه دغه بل مخلوق پیدا شوی دی. نور په ایولوشن باندې ډېر اعتراضونه دي ملګرو. که اوس موږ چېرته هغه بیانول شروع کړو دا ویډیو به ډېره اوږده شي، لیکن مختصر ده چې ایولوشن ارتقا ثابته ده په مخلوقاتو کې، لیکن د یوې نوع نه بله نوع جوړېدل دا ثابته نه ده. د هغې مثال دا دی ملګرو چې ګورئ په دې میانو کې یو قسم داسې دی چې په هغو کې ارتقا ډېره تیزه روانه ده او دا خبر خو ساینسدانان هم زموږ سره مني چې د ارتقا او ایولوشن په هر مخلوق کې جدا جدا طریقې سره روان دی. په بعضې مخلوقاتو کې د ایولوشن په تیزۍ سره کېږي او په بعضو کې په قلاره کېږي. نو اوس راځئ تاسو وګورئ په دې میانو کې یو قسم داسې دی چې په هغې کې ایولوشن ډېر تیز روان دی، ارتقا پکې ډېره تیزه کېږي، دومره تیز چې په هر 15,000 کاله کې دنده د غیر مختلف قسمه انواع جوړېږي. تاسو دغه تصویر کې کتلی هم شئ. خو دلته اوس ناشنا خبره دا ده چې دغه میان کوم چې د ارتقا ډېره تیزه کېږي په دوی کې دا نوع ولې نه بدلېږي. موږ خو د اوسه پورې داسې لیدلې نه ده چې په دغه میانو کې یو نسل بل یو نوع ته بدل شوی دی. دغه ارتقا ډېره تیزه ده او اوس هم په دغه نوع کې جاري ده. یعنې د دغه میان نه که چېرته نور انواع پیدا کېږي دا هم د مهي په صورت کې وي، صورت خو یې بدلېږي نه. نو خلاصه د خبرې دا ده ملګرو چې د ایولوشن تیوري صحیح ثابت نه ده، دا بالکل د قرآن او حدیث خلاف ده. ایولوشن شته دی خو د یو حده پورې دی او دا کوم خلک چې د ارتقا په زور سره ثابتوي دې لپاره هغوی مختلف قسمه کارونه کوي، ډېر دروغ پکې ویلی کېږي په دې باب کې. خلاصه مې د خبرې دا ده ملګرو چې الله سبحانه وتعالی د ځمکې د دې خاورې نه آدم علیه السلام پیدا کړو، په هغه کې روح ور واچو، هغې په جنت کې اوسولی و، بیا په جنت کې د هغه د بدن د هغه بیبي پیدا کړه. آدم علیه السلام د خپلې زندګۍ ډېر وخت په جنت کې تېر کړو او د هغې نه بعد بیا الله سبحانه وتعالی دې ځمکې ته راولېږو. د هغې وجه دا وه چې الله سبحانه وتعالی د ځمکه پیدا کړې د انسانانو دپاره وه. الله سبحانه وتعالی دا اراده کړې وه چې زه به دې ځمکې د انسانان رالېږم، دلته به هغو آبادومه، په دې ځای کې به دوی ژوند تېروي، دلته به مړه کېږي او دې ځای مې دوباره واپس راوچتوم. او په دې دنیا کې د انسان هغه بنیادي وجود او مقصد هغه د الله بندګي ده. الله سبحانه وتعالی دا ګوري چې په موږ کې کم یو کس د الله ښه بندګي کوي. ملګرو په دې حوالې سره چې څومره خبرې وي هغه موږ په مختصر انداز کې تاسو ته بیان کړي. امید دی چې تاسو پوه شوي یې. اوس آدم علیه السلام څنګه ځمکې ته راغی، څنګه په ځمکه کې هغه ژوند تېرو، په کوم ځای باندې د هغه نزول شوی و، او بیا څنګه په ځمکه کې آدم علیه السلام وفات شو. د آدم علیه السلام سره متعلق ټولې خبرې به تاسو ته وکړو خو په روانه ویډیو کې انشاءالله. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.